الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دما ډیرو عزتمندو اوریدونکو د صحیح بخاری هفتوار درس په سلسله کې بنن ان شاء الله کتاب الجهاد نا یو څو حدیثونه بیانو. ټولن اول په دینن سبق کې امام بخاری رحمه الله باب راوړی دا باب الکافر یقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. باب دا په بیان د دې خبرې کې چې یو کافر یو مسلمان شهید کی او دا کافر چې دا بیا په خپل مسلمان شي او بیا دام شهید شي. یعنی یو هغه کس چې هغه کافر دا هغه نور مسلمانان قتل کی او دا کافر بیا خپل مسلمان شي او دام بیا شهید شي. اسلام دومره یو خوږ دین دا چې کله اسلام قبول کې نو د تا ټول د کفر گناهونه لغزشونه ظلمونه هر یو شی الله تعالی معاف کی. دا ګوره یو کس ته چې هغه په خپل کافر دا او یو مسلمان مړ کړو هغه شهید شو په جهاد کې او وروسته بیا دا په خپل مسلمان شو او دام بیا شهید شو. د دواړه جنت ته لاړو د اسلام د قبلولو د وجنا. څومره خوږ دین دا. نو حدیث راوړی دا چې عن ابي هريره رضی الله عنه ابو هريره رضی الله عنه نا روایت تا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چې بشکا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی یضحک الله الی رجلین چې الله تعالی هغه دو سړیو په حالت باندې تعجب کوي خاندي. ګوره د الله خندا د رحمت نه ډکه ده او د مغفرت نه هم ډکه ده او په دې کې ټول خیر او خیر ده. نو هغه څومره خوش قسمت انسان د څنګه ته الله وخاندي. نو دو سړی دي چې هغه باندې تعجب ده چې هغه ته الله وخاندي. یقتل احدهما الاخر. د دو کسان د سیدی چې یو کس پکې چې دا هغه د بل کس مړ کی. نو دا یو کس څوک ته دغه قتل کون کې دا کافر ده او دا کومي قتل کړو دا څوک ده دا مسلمان ده. يدخلان الجنه او دا دواړه الله په جنت کې ور داخل کی. د دې وجه څه ده؟ يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل. دا یو کس چې دا جنگیدو د الله په لار کې نو د شهید شو. ثم يتوب الله بيدا بل کس چې دا چا څه د شهید کړو داغه توبه الله قبول کړي. یعنی هغه باندې الله مهرباني وکړه چې هغه اسلامي قبول کړو
علی القاتل په دی قاتل باندې الله مهربان شو یعنی اسلامي قبول کړو فیستشهدوا نو دهم شهید شو نو د دواړه جنت ته لاړو. د څومره عجیبه خبره ده. نو اسلام د وجنا یو کافر سړی یو د مسلمانانو قاتل سړی چې هغه اسلام قبول کړو هر څه ورته معاف شو. یو کس نبی علی السلام په خدمت کې حاضر شو کنا مشر سړی او هغه ورته ویلو چې دا الله نبی ما اسلام قبلوم ما اسلام قبول کړو خو آیا چې زه اسلام قبول کوم ماته به دا ټول ګناهونه معاف شي؟ نبی علیہ السلام ورته ویل چې هاو دا ټول ګناهونه به ته معاف شي. نو بیا ورته دا کس یی چې اے د الله نبی و غدراتی و فجراتی یعنی ما خو په خپل ژوند کې ډېرې نافرمانیانې کړې دي ډېر ګناهونه مې کړې دي ټول ژوند مې ګناهونه ډک ده غدر مې کړی ده او فسق مې کړی ده فاجر وما. نبی علیہ السلام ورته فرمایلو چې وغدراتی و فجراتی د هر څه به تعالی معاف کی. او بیا په بنی اسرائیلو کې وا واقعات تیر ده په حدیثو کې راغلي ده چې یو کس چې هغه 99 مړی کړیو د 99 کسانو د یو کم سلو کسانو د قاتل وو هغه توبه وبستله نو چې توبه یو بستله خبره وګدا ده خو چې توبه یو بستله نو الله معاف کړو بیا پس سلام مم مړې وکړلو نو الله معاف کړلو الله ور باندې د رحمت ملائک راواستول. نو دا چې ګناهونه خو مو ټول کوو ډېر ګناهګار یو خو کمال انسان هغه ده چې هغه خپل ګناهونو باندې خیمان وي او ګناهونو د پاره د معافي غواړي د الله تعالی سره مناجات کوي الله تعالی نه دعاګانې غواړي الله ته په جرګې باندې ورسي الله ته جاړي الله ته ځان ذلیل کی ځان عجز کی نو الله به معاف کی. او بیا اندی ابو هريره رضی الله عنه روایت تا قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بعد ما افتتحوها. فرمایي چې زه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم او په هغه وخت کې پیغمبر علی السلام په غزوه خیبر کې وو چې دای فتح کړو او ابو هريره چې دا رضی الله عنه په دې وخت کې مسلمان شو. ګوره دا دومره یو عظیم صحابي دا چې دا شپږمه هجری دا او رسول الله صلی الله علیه وسلم سه څالور یا څلور نیم 15 کاله به تیر کړي خو څومره احادیثونه روایت دي. ابو هريره رضی الله عنه کارم داو چې نبی علیہ السلام نه علم زده کولو بشمار حدیثونه بلکې زیم چې ټولو نه زیات حدیثونه ابو هريره رضی الله عنه نه روایت دي. افرمایي چې فقلت یا رسول الله ما نبی علیہ السلام ته ویلو چې اسهم لی کوم مال غنیمت ملاو شو پدې کې ما ته هم حصہ راکړي. فقال بعض بني سعيد ابن العاص پدې کې د سعید ابن العاص د بچیو نه یو بچی دا خبره وکړه لا تسهم له یا رسول الله اے دا الله پیغمبره دې تویر نه کې. فقال ابو هريره نو ابو هريره رضی الله عنه فرمایلو هذا قاتل ابن قوقل دا چې کوم کس ته د ما باره کې چې ویلو چې دې تویر نه کې دا خو د قوقل رضی الله عنه قاتل دا. اوس په دې کې ګوره حدیث کې اصل خبره دا ده چې په دې وخت کې چې دا کوم کس دا خبره کوي چې ابو هريره ته مالی غنیمت ورنه کې دا مخکې کافر وو او دې صحابي شهید کړي وو چې هغه نامه وا قوقل رضی الله عنه. نو ابو هريره ورته ویل چې دا خو د قوقل قاتل لا. فقال ابن سعيد بن العاص واجبا لوبرن. نو سعید ابن العاص ویلو د دې زوی چې دا دجه کې دا خبره وکړه ابو هريره ته دا خبره وکړه چې تعجب دوی پتا باندې تدل علينا
من قدوم زوان چې هغه اوس کې د غره هغه سر نه راکوز شو او په ما باندې د یو مسلمان ینعی علی قتل رجل مسلم او په ما باندې د یو مسلمان د قتل عیب لګاوي ته اکرمه الله علی یدی هغه مسلمان ته یې هغه قوقل رضی الله عنه ته خو د ما د لاس باندې الله تعالی هغه ته عزت ورکړلو چې هغه ته شهادت ملو شو یعنی کما هغه قتل کړو په هغه وخت خو ز کافر وم هغه مسلمانو نو چې کله ما مړ کول هغه شهید شو نو ما د وجه هغه ته شهادت ملو شو ولم يهني على يديه او زه چې دا الله ذلیل نکړم داغه په لاس باندې یعنی مطلب دا ده چې زه بچ شوم څنګه وخت زه د کفر په حالت کې وم او نن الحمدلله ما تعالی هدایت وکړلو زه مسلمان یم او جهاد ته راغلم اصل کې په دې حدیث کې هم امغه ترجمه الباب دا امغه موضوع ده چې یو کس ته چې هغه کافر ده په یو وخت کې او مسلمانان شهیدان کړي دي خو هم دي کافر ته بیا الله تعالی توفیق ته توبه ور کړی دا او مسلمان شوی دا او په جهاد میدان کې لګیا دا مسلمانانو طرف نه جنگي لګیا دا او دینه واضح مثال د دې مشهور صحابي خالد بن ولید رضی الله عنه دا چې په غزوه احد کې خالد بن ولید رضی الله عنه هغه د مکه د کفارو طرف نه جنگیدل او ډیر مسلمانان به شهیدان کړي ورستو بیا هغه ته الله تعالی توفیق ورکړو د اسلام قبلولو او به څومره لوی مجاهد او څومره جهادونه کړی دي فرمایي چې داسې جهادونه کړی دي چې د جسم واحد ساده هغه د زخمونو نه خالی نه و نو دا د اسلام برکات دي اوس راشي بل باب تباب من اختار الغزو علی الصوم باب د په بیان د دې خبرې کې چې چا په نفلی روزه باندې jihad ته فضیلت ورکو مطلب د دې دا ده چې نفلی روزه پرېګ دا ولا خو jihad کې شریک شو ځکه چې کله چې روزه د وینو په jihad کې شرکت کول ډېر ګران وي تګې شي سړی وګې شي سړی کی طاقت نه وي جنگ نشي کولای نو فرمای ان انس بن مالک رضی الله عنه قال انس بن مالک رضی الله عنه نے روایت تا فرمای کان ابو طلحه لا يصوم على عهد النبي صلی الله علیه وسلم من اجل الغزو چې ابو طلحه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام په زمانه کې د جهاد د وجه نه باغ نفلی روزه نه نیولې لکه ته جهاد بو هر وخت به غزا وا جهاد بو وجه دا و چې کمزور نشم د سینا چې نبی علی السلام سره په جهاد کې به شریک نشم او یو قسم ته په دې حدیث کې د جهاد فضیلت هم بیانېږي فلما قبض النبي صلی الله علیه وسلم نو چې کله نبی علی السلام دنیا نه رخصت وکړلو وفات شو لم اره مفترا الا يوم فطر او اضحى نو بیا چیرې مو ابو طلحه رضی الله عنه بغیر د روزې نه نه کتل هر وخت به روزا وا سوا د وړه اختر نه او د لوی اختر نه یعنی روزې اهمیت په خپل ځای کې دا چې ابو طلحه ډېری روزې نیولې دي رضی الله عنه او چې کله به د جهاد وخت وو او د نبی علی اسلام زمانہ بو غزا بو هر وخت کې نو هغه وخت کې بیا نفلی روزه جهاد د وجه نه ابو طلحه رضی الله عنه نه نیولا چې جهاد نه پاتې نشم یا کمزوري کې را نشي باب الشهادة سبع سوى القتل باب د په بیان د دې خبرې کې چې د قتل نه علاوه د شهادت و صورتونه نور هم دي یعنی یو سړی په جهاد کې قتل شي دا خو شهید فی سبیل الله دا چې شهادت قبول شي خو دې نه علاوه باز داسې مرګونه دي چې هغه مرګونو باندې یا داسې بیماریان دي یا داسې حالت دي چې هغه په انسان باندې راشي او مړ شي نو هغه تم
د شهادت درجه ملویدلی شي. او په دې ځای کې د تعاون ذکر کړی دا او نورو ذکر نه دا کړی. خو بهرحال هغه د سیدی چې وانه رضی الله عنه انس بن مالک رضی الله عنه روایت تا ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام نے روایت کی قال التعاون شهادت لكل مسلم چې تعاون بیماری شدا دا د چمړې وا بیماری دا چمړه پکې خراب شي دانه پکې راوخیږي نو تعاون د وجه نه څوک مړ شي دا هم د شهادت یو ذریعہ ده. او په دې ځکه امام بخاری رحمه الله تعاون نه علاوه د نورو سوراتونو ذکر نه کړي. خو په نورو حدیثونو کې دا خبر راغلی دا چې دویم نمبر کې هغه کس چې هغه د خېټې بیماری نه مړ شي خېټه او خېټه کې ینه هم رسی معده هم رسی توره هم رسی تریخه هم رسی ګرده هم رسی کلمه هم رسی لبلبا هم رسی دا خېټه کې څومره چی شیونه دي د بیماری د وجه نه څوک مړ شي دا هم د شهادت ذریعہ ده. دریم نمبر کې څوک څه اوبو کې ډوب شي دا هم د شهادت ذریعہ ده. څلورم نمبر کې څوک څه اوچت ځای نه راو غورځيږي د کمرې چت نه راو غورځېدو غر نه راو غورځېدو کمر نه راو غورځېدو. او پنځم نمبر کې څوک څه اور کې وسیږي دا هم د شهادت ذریعہ ده. او په وم نمبر کې څوک څه د پختۍ د درد د وجنا مرشي پختۍ خوږيږي هغه نه مرشي. او وم نمبر هغه زنانا چې هغه د ماشوم د پیدایش په وخت کې د مړه شي نو دا هم د شهادت یو ذریعہ ده. اوس راشي بل باب تا باب قول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر. دا یو آیت ته په سوره توبه کې او امام بخاری رحمه الله دی حدیث تا موضوع چې کوم ورکړی دا هغه نمای د دې آیت یخیدا چې د آیت په سر کې یخیدا د دې معنا دا ده چې لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر ندی برابر اغاناس خلق د مؤمنانو نه غیر اولی الضرر خو چې هغه معذور نه وي یعنی د جهاد وخت شولو او مسلمانان جهاد توزی او که یو کس معذور نه ده او عذر چې دا د دې مختلف حالات دي امخ کې رچی تفصیل سره نو یو کس معذور نه ده خو د جهاد تلاړ نشي نو الله فرمایي چې هغه کسان چې هغه جهاد تلاړو او هغه کسان چې هغه جهاد تلا نړل دایو شان دي نه دي هغه ته زیات اجر ملويږي هغه ته د جهاد فضیلت ملاو شولو. نو په حدیث کې چې کوم امام بخاری رحمه الله حدیث راوړی دا عن زید بن ثابت رضی الله عنه قال زید بن ثابت رضی الله عنه نے روایت تا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم املا علی چې نبی علیہ السلام په مخ کې دا تلاوت لیکلو لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. اغه آیت ټول د سیدا چې ندی برابر ناس خلق د مؤمنانو نا چې هغه jihad کوي د الله په لار کې نو فجاءه ابن ام مکتوم نو په دی وخت کې یو صحابي دا چې هغه پسترګو باندې ډوندا ام مکتوم رضی الله عنه ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه راغللو وهو يمليها علي او په دی وخت کې دغه آیت چې دا بیانې دو او د دې لیکل کېدلو فقال یا رسول الله نو ابن ام مکتوم دا خبر وکړه چې اے د الله پیغمبره لو استطيع الجهاد لجاهدت کچیر ما کی طاقت وای د جهاد کولو ما بخامخه جهاد کړی وای
ویلې چې هغه خو پسترګو باندې ډوند وو نابیناو وکانه رجلا اعمى او دا سړی چې دا ډوند وو د کوم سړی دا ابن ام مکتوم رضی الله عنه فانزل الله تبارك وتعالى على رسوله نو الله تعالی چې هغه برکت ولدا او لوی شان ولدا په نبی علی السلام باندې نازل کړلو وفخذه على فخذي نو بیا چې کله وਹੀ را نازل شولا نو په دې وخت کې د بالکل د نبی علی السلام هغه ګټنو تکې نستلو لکه یو سړی په اتحیاتو باندې کینی او په دې وخت کې دا د نبی علی السلام دغه خپې چې دی د پاتون د ګټنې د ما په دې خپو باندې و دومره رنجدې شو چې د ما په دې خپو باندې دا خپې راغللې نو فسقلت علی حتى خفت ان ترد فخذي نو دومره درانیش ولې د خپې چې ماته دا یره وشولان د خناره ته وشوله چې د خپې به موسماتي شي بالکل دغه چې نبی علی السلام باندې بچ وحی راتلا نو هغه به یو عجیبه کیفیت وو ثم سریا عنه او بیا اچانک چې دا اغلق وخت بعد د حالت لاړلو یعنی دروندواله ختم شولو نو فانزل الله عز وجل نو الله تعالی دا آیت نازل کړو غیر اولی ضرر چې هغه کسان چې چاته عذر ده چوک تکلیف کی دی jihad ته نشیتله د عذر د واجینا نو هغه نه بغیر کڅو کینستل پکور کې jihad تلا نړل نو هغه کسان چې هغه jihad تلاړلو دا غوي ډیر لوی فضیلت تا الله تعالی دې مونږ ته په دې حدیث باندې پوهه نصیب کړي الله تعالی دې مونږ ته په دې حدیثونو باندې عمل کولو توفیق راکړي یو ضروری خبره ده هغه دا ده چې د مون چې کومه طریقه ده د مونږ ته نبی علی السلام خیلی ده او نبی علی السلام چې مونږ ته کومه د مونږ طریقه خیلی ده هغه د پاره مونږ سره لوی دلیل ده چې یو ری نبی علی السلام ناستو چې په دې کې یو کس راغلو هغه مونږ وکړلو امونځ لږ زر وکړلو نو نبی علی السلام راوختلو چې دا مونږ ته بیا وکا تا مونږ صحیح نه ده هغه چې بیا وکړلو نو بیا نبی علی السلام راوختلو بهر حال بدرېز له وکړلو خو هغه ویلو چې دا الله نبی ماته خو هم د سیمونز دا دینه زیات مونږ خو زنه پويګم څنګه وی نبی علی السلام ورته بیا په خپل مونږه طریقه وخیاله چې ګوره رکوع آرام سره کوا او د سی پورا سیده رکوع ته ټیټېګا او سجده آرام سره کوا چې کینی سجده ته لاړ شي نو آرام سره سبحان ربی الاعلی یا همدارنګ رکوع کې آرام سره سبحان ربی العظیم یا همدارنګ سمع الله لمن حمدا چې پاتېږي ودرېږي آرام سره د هر څه یا بیغن آباد رکوع ته سجده ته څا د ټول مونږ طریقه ورته وخیاله خدا ورته نبی علی السلام ونه خیلو چې د تا رکوع یو شان دی دا او د زنانو رکوع بل شان دی دا یا د تا سجده یو شان دی دا او د زنانو سجده بل شان دی دا همدارنګ نبی علی السلام چیرې هم په یو حدیث کې هم دا نه دی خیلی چې زنانا بدسي مونږ کوي او سړی بدسي مونږ کوي او نبی علی السلام فرمایلی دي چې څنګه تاسو ما ګورئ چې مونږ کوم په دې طریقې باندې تاسو مونږ کوئ او په تاسو کې دا نه دی ویلي چې خځه د دسه کوي او سړی د دسه کوي نو دې د وجنا مونږ طریقہ چې کوم نبی علی السلام ته خیلی دا پاغه طریقې باندې رکوع کول پاغه طریقې باندې سجدا کول د په سړیو باندې هم لازمه ده او په خځو باندې هم لازمه ده او خځه چې مونږ کوي نو هغه د پاره ضروری ده دا خبره چې هغه جسم پټتا کپ کور کې دا نو کپڑی دی خ چادر یا چولې دا کلهګه بهر دا په مدرسې کې دا یا په سکول کې دا نو برقا یا چولی دا خ پټه دا
هیڅ قسم ته هغه د عورت در منډېدو هیڅ قسم ته خطر نشته ده. نو کومه خبره چې نبی علی السلام نه په حدیث کې نه ده ثابته، نو په کار ده چې هغه طریقہ مونږ نه کوو. دې سره اسینا چې قیامت پورې چې الله رب العزت مونږ پوښتنه وکړي چې دا طریقې باندې تا مونږ کولو او تا چې دا مونږ خیالو چې د سړی او بیله طریقه ده، د ښځو بیله طریقه ده، دا کوم ځای نه تا ثابته کړې ده؟ نو آیا الله ته مو هغه حدیث په وخیلی شو چې نه د ښځو خو داسې مونځ ده او د سړی او داسې مونځ ده؟ ګوره د اسلام او د دین مرکز چې ده، منبع چې ده، چشمه چې ده، بنیاد چې ده، دا قرآن او حدیث ده. او بیا صحابه کرامو دغه تشریح کړي ده او بیا امامانو دغه تشریح کړي ده. نو دې د وجه نه هغه طریقه چې هغه نه ده ثابته، په کار دی چې هغه طریقه مخکې پیلاو نشي. کنه دې جواب بیا الله تعالی مونږ قیامت پورې چې الله مونږ پوښتنه کوي. بس ضمن دا خبره مزکه وکړه چې ما مخې ته یو ویډیو تیر شوله چې هغه کې د زنانو بیله مونځ ښیي او د سړو بیله مونځ ښیي چې زنانه به داسې رکوع کوي چې صرف د سر به بس راټیټ کړي لږ بس. نو الله تعالی دې مونږ ته داسې دین رتا کی او داسې دین د الله مونږ ته وښیي چې کومه د نبی علیه السلام طریقه ده. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین. دعا وکړو امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعین. یا الله تعالی ته ډېر مهربان بادشاہ، یا الله تعالی ته ډېر غفور و رحیم بادشاہ، یا الله تعالی ته جبار و قهار، یا الله تعالی ته د ګناهونو معافی کوونکی، یا الله دې موږ ګناهونه معاف کړي، یا الله تعالی دې مو مور او پلار ګناهونه معاف کړي، یا الله دې مو استادانو او د مشرانو ګناهونه معاف کړي. یا الله تعالی ته مونږ هغه کار واخلې چې ته ور باندې خوشالېږي، او یا الله مونږ هغه کار ما اخلې چې ته ور باندې خفه کېږي. یا الله تعالی ته د مو دین مرکزونه، د مو د مدرسې، د مو جماعتونه، د مو دینداري خلق، د مو دعوت، د مو تبلیغ، د مو د قرآن خیال، د څومره چې خلق لګیا دي د دین کار کوي، اعلی کلمت الله د لپاره کار کوي، یا الله تعالی ته د دوی سمرسته وکړي. او یا الله کوم مجاهدین چې دې په هر ځای کې جهاد کوي، خصوصا نن سبا په فلسطین کې لګیا دي، الله ته ورسره نصرت وکړي، ته ورسره مدد وکړي. یا الله د هغو زنانو، د هغو مشمانو، بډاګانو، یا الله تعالی ته ورسره مدد وکړي. ډېر بې وسه او بې کسه، ډېر بې سر و سامان پراته دي په خیمو کې، پخه کورونه ورنه پاتې شو، بنگلې ورنه پاتې شوې، د آرائش و د آسایش زندگی ورنه پاتې شوله. الله تعالی ته ورسره مدد وکړي. او یا الله تعالی مونږ هم د جهاد هغه کار واخلي. یا الله تعالی مونږ د مجاهدینو په لیست کې او مجاهدینو په خلکو کې الله تعالی مو شامل کړي. الله څوک بیماران دي ته ورته شفای کامله او عاجله ورکړي. الله څوک قرضدار دي قرض اخلاص کړي. الله تعالی څوک څه بیا اولاد دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي. الله څوک څه بیروزگار دي، الله حلال روزگار ورته ورکړي. یا الله تعالی دې مو ټول په رزق کې ډېر خیر او برکت واچي. یا الله مو ته حلال رزق نصیب کړي. یا الله تعالی مو د مدرسه آباد لري، مو د کار آباد لري، مو د قرآن او د حدیث او د اسلام د خدمت. یا الله تعالی څه د هیڅ نه د ډېر لګ د ډېر کم د الله تعالی یا الله په دې کې ډېر خیر او برکت واچي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین.